سلامونه دوستانو، د دې مهمه جملې زده کوو. دوستانو کله چې موږ یو څه پیدا کوو، پیدا کولو ته څه وایي؟ راځئ چې زده کړو. د مثال په طور زه وایم ما یو موبایل پیدا کړ. ما یو موبایل پیدا کړ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich habe ein Handy gefunden. Ich habe ein Handy gefunden. او کله چې موږ وایو دا د چا موبایل دی، دا د چا موبایل دی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Wessen Handy ist das? Wessen Handy ist das? دا د چا موبایل دی. او دوستانو کله چې موږ په الماني ژبه وایو دا زما نه دی، د هغه دی، دا زما نه دی، د هغه دی، دغه جمله به تاسو وایئ په کمنټونو کې چې همیشه لپاره مو په ذهن کې پاتې وي. مهمې جملې دي دوستانو، که چېرې د کمنټونو کې ستاسو جملې غلطې وي نو زه به ورته بیا دا جمله خامخا صحیح کومه. او یوه ښایسته طریقه ده، اسانه طریقه ده، فالو کړئ انشاءالله چې ستاسو الماني ژبه ورسره ښه کېږي.